غیش د هجران زم پزړه لګي تا ته د دردونو پاتس لګي زمين چې داسې لري لوړ شته سیکتر نه لاګي نه څوک چې دا زمون پامیونس کې ورانه راولي قهر دې په خدایا د اسمان راولي तुम्हें सुधारा था तुम्हें बिगाड़ा है तुम्हें किया जो किया तुम्हें कभी न तो यू बेवफा बर तूने बना दिया ارمون دې صدا ارمون में په دنیا دا غدا چې نه پیرا کوي بای تاسو هم ډیر نه کوښتل وستا خو من دول من وستا کنه کله پارکې ته لوټ شا کله چیرې نه د واتس اپ نمبر سره نن مړه مې شو ډېر څه کم دا ولې دا غینې ستا پوزور دا پرینا بل ورځ غلام به دادی کون بند موج کې دا غي دا به بیا د پریشان غوند روان شول سوال غوړې دا خود پاک لا رضا وا او ته یې خیستا کړه زماینا در باندې کړه ما هو در باندې کړه ما محترم الګتیه وپاس کا او نه دې یوري کړه نه دینا ششرو ما او یشرو ما د وفا لاس می یار لور کړو او جانان د لاس په زلستونه را کوي نا او یارا کوي نا په کلمات د شب بنشا او مات د ټول عمر درو ویل دینا او ویل دینا سوچ چې دا زمون پامیونس کې ورانه راولي قهر دې په خدایا د اسمان راولي ساره تشیکا پالش کوم په درشه څه اے دمرا 3-400 سے گٹ لے رہی من دوی چې مو په غشه دی سپی پژیرا نقشو کا او پرین میں بل سپی تلوس چکڑی دینا او چکڑی دینا زبردست دا ټیلنټډ بچای وې تو سوین یو خو وطن غربت ته دای د پلش چار چې کیما دو آکای لګیا د خپل مهنت کای نه ورونه شي نه راوړی نه مې وړي کې دی هغه یو د سکریم هر ځای بابا ما په چوک من د سکریم هر ځای او زه پالش کوم کی مې لکه سره تلو حسن هله هر کی سره ارمون دې صدا ارمون میں په دنیا دا غدا چې نه پیرا کوي ولې سوکنا اوري زما او دا هغه خبره ظلم زیاته دے بے انصاف د جرګې خبره د غریبۍ کې بوس کډا حکم لور مزه سزا را کړه د دې کلی نا بکوړ مزه سزا را کړه د دې کلی نا بکوړ مزه او نه د چغلو ما او نه مې چا نغلا کړي وا ما بد مشر او د کشر نه خیا کړي وا نا د چغلو ما او نه مې چا نغلا کړي وا ما بد مشر او د کشر نه خیا کړي وا د بدنامه نما اخر زما په نام لګوي ثابت راوړي بیا د ما باندې الزام لګوي سزا را کړه اوس بس پینا لمن تور مزه سزا را کړه د دې کلی نا بکوړ مزه سزا را کړه د دې کلی نا بکوړ مزه او ډېر خلک دا سره تویي چې د خان غوند سره راځي ډېر خلک دا سره تویي چې ګندګیر غوند لیدل شي ډېر خلک دا سره تویي چې لکه میان چوي ډېر خلک دا سره تویي چې لوپار یې تو خپل کیما په درشه زندگی خوان در کای چې سیکس ته به تو خوان مو ته چې سیک وی چې ډیسپلین دښل مو دا خوان ورګای بازار چې کیم خلک مشته د ګوري کنه د ډبی په ساره دا هم مشمرایل کا نیک ساریا جنو دا کاروبار خو ډېر ښه ده او مطلب په خپل مزدوره کوي او چا تسول نه کوي خپل ګرځي دا خو ته فخر کوي او زه فخر کوم خلک داسې دي کنه چې لکه مړه کمیات دي تنگ نظر
خلک نه ډېر ساګیلو من چې میشته د باندې داسې نه ګوري چې د څرنګه تنګول زنه خلکو کې نه چې چیک شه لیا دغ نه چیک شه روډ شه مکشنه مو دی کون مخې ته مکشنه تو څه چاته ضرر خپل مزدورا خو بس خپل مدیره پر مې خلک نه پردای قدرمن همیشه دا یو خبره په ذهن شنیولې لري در سره چې د عروج او زوال چې کیم دا په دا باندې د الله پاک هیڅ قسم ټایم نه لګي دمره ټایم یا نه په لګي بادشاه نه غدا جوړ کو غدا نه بادشاه جوړ کو نو داسې خلک چې کیم دي دا د میر د معاشره حساب خپل مهنت مزدورا کوي نو دغه ته تاسو عزت په نظر سره ګوري دا دغه قوم بچون دي او دا وخت چې کیم پر غله د دی بندې او کیمه مطلب دی د چار کوي دا دې څه شاو کن کوي خو د خپل خېټه مړول د پورا کیر شه خوایند وړینا ډکول د پورا دی دا پلش ډبای خوستای و مو تو سپلیه پلش کوي او دا څه بد اچار نه دو نو ته پته کېږي دا ډېر الحمدلله دا چر د غربت ته وجا کوم د شوق ته وجا کوم او بیا واز د خلق مې ضرورت نه مړ کی زوین چې لیا کله دا زوین چې دا لري لوړ شته سیکټر نه لاګی نه زیاړه کای سپک ویل کای کنه دغه د وجې داین به مشت دا خوان نه لای ته خو شپ ډډا باندې دا چار کوي نازنه بشر مې الحمدلله چې داین ډېر وړي کول نه لګیای دا چې خپل مزدورا په دغه خوان کای چې سټیم زړه وي خان غونډه پړکای داین اسمه پړکای را چول دا چې سمال ته وی چوټی کې داین دا چارې به دا صحیح دي دا خالی دا غتنګول کا چې په خلو ویل کای څه کوي نشو ویل کای ډېر صاحب باد لګي دا خالی مو بند نه په ار پالشتي بند اثر چای اخري شه ډېر می سفرونه زړینا دا ورسوي زول دا خبره ده او تو کله دا سې ود وټه په تو کا پتره نه مرته ویت را چې دې زړینا خواش غیر شد هجران زم پزړه لګي تا ته د دردونو پاتس لګي تا ته د دردونو پاتس لګي غیر شد هجران زم پزړه لګي تا ته د دردونو پاتس لګي تا ته د دردونو پاتس لګي او خند چشپا د هجر مات شي 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 او خند جانا ناستا پیسا لګي تا ته د دردونو پاتس لګي د په سٹارټ شي وا خبره وکړه چې یار ته مو ډېر غوښتلې پارک شي یو ځای بل ځای د کون په لغه به ته باند و من داوله منا و ان شاء الله زدا درته وي چې تو په میډیا شنشره میډیا ولې په تو شره تعویز می پکولو خو مولارا تو نکړو تعویز می پکولو خو مولارا تو نکړو رښتیا قدر توایم شکرانه را سره نوا او رکیب او جانان دواړه په یو ځای مخې ته راغلل رکیب او جانان دواړه په یو ځای مخې ته راغلل قسم دې چې وشتل مې تماچا را سره نه وه یو بل شعر دا چې د جماعت په پیر پارځای کې یو سپینګیری بابا ناسته دواړه لاسې لپکړي د الله په نامه غواړي د الله نه یې نه غواړي څوک سور نه کړي او تیر شي څوک وای بل سکار دی نشته چې د سوال رزق ته ناست جماعتونه هنور هم شته چرته بل جماعت ته لاړ شه دغه ستغه سپورې اوري دغه تکې تورې اوري د بابا سترګې شرمېږي خو د لوږې نه مړ کېږي یا رحمان یا رحیم یا خالق یا رازق یا جبار یا قهار اوف توبه پروردگارا دا تصویر خو سړی وجني دا کافر خو سړی وجني دا تصویر مجيبه د مصور مجيبه ده زه یې خواله ورنږدې شوم او پوښتنه مې ترې وکړه څه دې حال دی بابا جانه څه دې خیال دی بابا جانه ویلې نوره کیسې پرېږده خو بس دومره روپۍ راکړه چې پې زهر ځان له واهلم او د ځانه پې ځان خلاص کړم د ایمانه پې ځان خلاص کړم د انسانه پې ځان خلاص کړم د ګړنګه ګزار شوی خودکشۍ ته تیار شوی مطلب دومره ازار شوی مطلب دومره ستړی شوی کتین کې ته څه پیغام ورکوي چې کیم د ګورې کیم په ملک شه دی کیم ملک نه بار می سفر دی زه می سفر ته او کتین کې ته او چې سیک مې ګوري سیک مې ویني هغه ته دا پیغام ورکوم چې مو چې سپورټ یا کې مو د دغه سره ډېر شوق ته چې د غزل سره و دیغه یو ورته دا صحیح چې ان شاء الله چې زوی ډېر مشاعر یا شو او نه نه دی مو غزل لګه به بار بار ور خوان ور کوي
خو زه داسې شی نه وتم چې دې ته خوند ورکړي